ګرانو هېوادوالو، د هلمند ولایت چې د افغانستان د ډېرې لرغونو ولایتو څخه دی. پخوا د لوی کندهار د کندهار ولایت مربوط یو حکمراني وه. ملګرو هغه وخت په افغانستان کې فقط 5 ولایته وه چې هرات و، کندهار و، کابل و، مزار و او جلال آباد و. هغه شرقي ولایتونه ټول د ننګرهار مربوط وه، غربي ولایتونه ټول د هرات مربوط وه او د جنوب کې دا ولایتونه د کندهار مربوط وه. نو د هغه جملې څخه لرغونی کندهار دی. لرغونی کندهار هغه وخت چې کله د ډیورند کرښه نه وه ختلې، پر اوسني 7 ولایتو مشتمل و چې د هغه جملې څخه د ژوب څخه نیولې. ژوب هم د کندهار یو ولایت و، یو ولسوالي وه، یو حکمراني وه. بیا نو راځه تر نیمروز و فراه پورې. نو په دغه وخت کې دغه 7 ولایتونه چې نیمروز، فراه، هلمند، روزګان، اوسنی کلات، ژوب، خو دې دا اوسنی کندهار، دا ټوله یو ولایت دی، په یوه نامه یادېدل. مرکز یې دا کندهار و. بیا په دا ولایتو کې موږ 3 رقمه تشکیلات پخوا درلوده. یو ولایت چې مرکز و، یو بیا ځینې غټې غټې ولسوالۍ وې چې د حکمرانۍ په نامه یې دي. هغه وخت موږ حکمران درلودې. دا حکمران تر ماتحت لاندې بیا 3 ولسوالۍ وې. د هرې ولسوالۍ مربوط بیا 3 علاقهدارۍ وې چې دا ټولو به یو حکمران و. په دغه وخت کې د هلمند مرکز دا چې اوسنی لښکرګاه ښار دی دا موجود نه و. د هلمند مرکز ګرش ولسوالي وه چې هلته به حکمران صاحب ناست و. بیا نو دا څو ولسوالۍ وه علاقهدارۍ چې وې دا به ټوله د حکمران تر ماتحت تاثیر لاندې وې. او همدارنګه د زابل ولایت، نیمروز ولایت، فراه ولایت او د روزګان ولایت، په دې ټولو کې حکمرانان موجود وه. هغه تشکیل خو مې د حکمرانۍ و د ولسوالیو درته ووایه. په دې خاطر نور تفصیل نه ورکوم چې بیا نو دا خبره تکرار راځي. دا اوسنی هلمند چې مرکز یې لښکرګاه ده، دا ډېر نه ودي. د دې جوړېدښت ته د لښکرګاه د ښار نه خپله په یاد کېږي. د دې تقریبا ټول جوړ د 80 کالو څخه دی. پر دغه ځای باندې یو دښت و چې امریکایانو دغه نقشه واچول، دا د هلمند ښار یې جوړ کړي. په هغه وخت کې دا بغراوې وکښلې، د بغراوې غټې ولې دي. دا یو بغرا چې د ګرش څخه وکښله، سربند یې په ګرش کې دی. بیا نو نورې بغراوې تقریبا که درته ووایم چې دا بغراوې په 100 کیلومتره دي. دا وختلې بیا پر دا شوي دښتو باندې، د دښتونه یې ټول تر اوبو لاندې کړل. دا 2-3 ولسوالۍ پر هغه باندې جوړې شولې. مثلا د جوې د مرجې په نامه ولسوالۍ دي، د لندالي ولسوالۍ ده، همداسې زه تر لکي و، سپار و، بنادره پورې، دا ازرجف، دا ټول په دغه بغراو باندې خړوبېږي چې د هلمند د رود څخه جلا شوي دي. کله چې بیا دا بغراوې وختلې، بیا دا مځکو زیان وکړي. بیا په 100 کیلومتره زعفران وختله د ځمکې د زیان دپاره، چې هغه زعفران بیا ټول د زعفرانو اخري اوبه د مرجې پای ته یې وطن دی چې هلته بیا دا اوبه تویېدلې، چې په هغه وخت کې تقریبا یوه بغرا واله د زعفرانو کولې، د زیم اوبه وې. نو دا اوسنی لښکرګاه ښار پر دغه دښت باندې جوړ شو. د هلمند اخري د ټولو هغه تاریخي ښار د بست کلا ده. ملګري دوستان که هلمند ته تللي وي، د دغه لښکرګاه د رود د پله څخه دا کلاګانې د رود په غاړه کې شروع دي چې اخري کلا یې د بست کلا ده. دا ډېرې تاریخي کلاګانې دي، بیخي تاریخي کلاګانې دي، خو متاسفانه چې دولت او حکومت توجه نه ده ورته کړې. دا په 100 کلونه د افغانستان په هغه وخت چې غور د پښتنو پاچي و، واکمني وه. ملګرو هغه بیا په بله ویډیو کې درته وایم چې پښتانه ټول د غور دي او د غور څخه کوچېدلي دي. نو د ژمي پایتخت به دغه د بست ښار و، یعنې کلایبس به وه، د کلایبس په نامه باندې وه. په ساده الفاظ یې خلک کلایبس بولي. نو دغه به د ژمي پایتخت و، دوبی به بیا بېرته د غور ته نقلېده، یعنې چې باچا به په دوبي هلته و، په ژمي به دلته و. ولې غور ډېره یخه منطقه ده، تاسې پوهېږئ په هغه کې ډېر یخ دی. نو باچي به بیا په ژمي راتلله دلته، په دوبي به تلله غور ته. دا د بست ښار چې دی خپله دا د بست ښار د تاداب ډبره په دې کې تر ټولو چې هغه ښه باچا چېر شوی دی د اسلام تر مخه یو باچا و چې د نوشیروان عادل په نامه و. د ده نوم نوشیروان ظالم و. نوشیروان ډېر یو ظالم پادشاه و. د ده د ظلم څخه خلک داسې په وام کې وه چې په ټول نړۍ کې په هغه وخت کې د ده نوم تللی و، د نوشیروان ظالم. نو بیا کله دی
د دغه حرکت سره مخ کېږي، د خپل ظلم د یو ډېر وحشتناک دغه سره کېږي، بیا نو دی ډېر عدالت ته مخه کوي. د نوشیروان عادل نوم وړي، د نوشیروان عادل مسما دی. اوس چې کله کله په لښکرګاه کې د اوسني وخت کې هغه پخواني هلمندیانو د هغو به د غسل کور دې خراب سه، نوشیروانه په ښار، یعنې دا اوسنی د کلابیست یا دغه د لښکرګاه شاوخوا اطرافو چې ټول د نوشیروان عادل په نامه یادول. نوشیروان عادل وایي دونې عادل باچا سو، حتی که به د چا په کور کې یو حیوان ساتلی نه و، ډنګر به و، هغه چې جزا ورکول چې دا ولې ډنګر دی، ولې په نس نه مړی، ولې دا نه ساتي. د دغه مشهورو کیسو پر یو وخت راغلي دي چې وایي د خاده ځړولې وه، د خاده په سر کې زنګوله وه، چې کله به دغه خادار چا وښورول، د زنګولې شتنګی چې به د واوره دی، بیا به نو هغه څوک راغوښتی، د هغه څه به یې پوښتنه کول چې څه مشکل لرې، څه ضرورت لرې، چا زهیر کړی، د کومې خوا چې تا تاوان در رسېدلی دی. نو بیا به هغه خپل مشکل ورته ووایه، د به مقابل طرف یا د هغه ساحې حکمران یا د هغه ساحې مسؤل د دولت بیا راغوښتی، هغه ته بیا د ده مشکل وایه چې دا به خامخا ته په دغه شکل حل کوي چې هغه ډېره عاجلانه لاره ده. ګر چې په دغه وخت کې اسلام نه و راغلی، یعنې د اسلام تر مخه تېر شوی دی د نوشیروان عادل. یو وخت وایي دا دار ته یو خر په منو راغلی و، په دا دار پرې ځان ګرووي، د اوږو یې کاک کولی، د څټ یې کاک کوي، هغه چې زنګوله شرنګېدلې، بیا د زرباشان ټول چې تاسې ورسئ دا راولئ، څوک دی، څه شی دی. کله چې هغه ورغی، هغه ورته ویلي څوک نشته، یو خر و په دغه پرې ځان مشي په د خاده پرې ورسئ، هغه راولئ. چې راوستې خر ډېر یو ډنګر یو په من یو په بلا په نرس لړلی و، نو بیا هغه راوستې، بلا خاوند راوغوښتی. خاوند چې ولو که دغه خر په یوه میاشت بعد د دغه حالت څخه نه و سم شوی، بیا به زه ستا سره جوړ شم، بیا به تا د خره په شان کړم. نو خاوند د ډېرې مجبورۍ څخه چې دا حالت ولیدی چې باچا التماتوم ورکړی و، وخت یې ورکړی و، نو خر یې ډېر وساتئ، په یوه میاشت کې ډېر چاغ کړئ، ښه دانه وربشي و، واښه یې په وخوړل. بیا چې میاشت بعد راوستئ، خر یې ډېر په بل حال کې و، یعنې سم شوی و. نو د نوشیروان عادل نوم د دغه کارو څخه وړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په خپل حدیث شریف کې هم ځینې ملایان شاید دغه حدیث په یاد وي، نو وایي د دی وایي تر ټولو ډېر چې ده په خپلو خبرو کې یادوي چې دغه کش کې دغه نوشیروان عادل پر اسلام تېر شوی وای یا په اسلام مشرفه شوی وای. نو دغه شاهه چې ده د بوس ښار دغه تر ټولو هغه اهمترینه باچا، یا په بل عبارت ووایي چې د دې ښار د تاسیس هغه څوک چې دی دغه نوشیروان عادل تېر شوی دی، چې وخت نوشیروان ظالم و، بیا نو د نوشیروان عادل په نوم و. تر هغه وروسته خو نو ډېرې په دې پورې فلکلوريکې کیسې دي چې د فتح خان او کرم خان بړیڅ کیسه هم پورې تړلې ده، چې هلته تر اوسه یو شیشک په ښار کې روغ ولاړ دی، چې وایي پخوا د دې ښار دوې دروازې وې، یوه دغه وه، یوه بله وه. کله چې وایي فتح خان او کرم خان هغه په فلکلوريکې کیسو کې پر یوه دروازه وتی، پر بله مور ورته ولاړه وه، دوی پر بله ځینې وتلې وه. هغه داسې کیسې دي چې هغه یو د فلکلوريکې کیسې دي، یعنې هغه ته د حقیقت جامه څوک نشي وراغوستلی. خو د نوشیروان عادل باچي په دغه ځای کې یو حقیقتي دغه دی. اوس تر اوسه هم دا خلک دا ښار د نوشیروان عادل په نامه یادوي. او پاتې شو دا زموږ کندهار چې دی دا به احمدشاه بابا ایښی دی. دلته چې هر څه پېښېږي، کور دې خراب شه احمدشاه په اشعار، یا کور دې شاد شه احمدشاه په اشعار، یعنې د ده نوم ورسره یادېږي د دې ښار سره. دلته که په ښه نامه یادېږي، که په بد، که دې کې ښه کار شوی هم د بابا نوم په ښه کېږي، که بد کار شوی بد کار به موږ کړی نوم به د بابا په بد وي، ولې د ده په ښار کې اوس. نو نوشیروان عادل هم د هلمند ښار د ده د زوړ ښار یا د بوس ښار یا دغه کلاګانې چې د رود په غاړه پرتې دي، دا بیخي ډېرې کلاګانې دي، یوه نه ده، ډېرې تاریخي کلاګانې دي. هره کلا د اسلام تر مخه تاریخ لري، یعنې د اسلام تر مخه د جوړې شوي دي. نو دا مختصره معلومات وه د بوس ښار په مورد کې.